حرمیزا اوس به دې لیفټ کې ځو مې ما غړ چلو به مې زنګو کې چلے ما اوس په دې لیفټ کې ځو هلته او بیا راځو. مونږ چرته چکر لاړ شو کنه خلک چې چرته چکر لاړ شي هلته هغه ځای انجوای کوي ځای نه انجوایمنټ وکړي لکه مطلب هغه ځای نه خوندونه والي مونږ اني ټایم د موبایل دغسې نیولې کیمره هم دغسې نیولي نو تاسو ته یې وښیو په خپله باندې پوره انجوایمنټ اوس مې صرف د لږ ټایم لپاره لیفټ کې دې خوا راوختو لږ ټایم لپاره موبایل بند کړو ښکته مې خیال شو دومره خوند یې کوو دې ځای که نه چې لکه مطلب ما څه بل شان غوندې ډېر زیات فیل کول چې لکه د دې چې په یوه هوایي ځای کې یم نو هسې دغې ځای نه دې هلته راوختې دو خو دلته دې خاص څه نشته دی چې لکه مطلب زه تاسو ته وښیم بس دا کلی دی کورونه دي خواوشا او دلته یو کیبین دی هغه هم بند دی نو بس اوس ځو واپس ځکه چې لیفټ واپس را روان دی دا وینئ اوس په مونږ چېرته ځو دا بازار د وزو روټۍ وخورو اوس تقریبا 1 بجه ده او چای وڅښو انشاءالله نو چېرته به هم نه ځئ زموږ سره بوځئ ښه نو څنګه چې رمیز تاسو ته ووي که نه هغې ځای نه واپس شو بس کالام په ځنګلو کې لا ګرځو نور ښکلي ښکلي ځایونه تاسو ته ښایو او ځو به ښکته بازار ته خو بازار ته به لږ وروستو ځکه چې لا وختي دی تقریبا 1 بجه ده که نه نو څه کوو کور بس شپې له به ورسو انشاءالله نو کته به لا بازار کې ګرځو بازار کې نه رښتیا سوري دي ځنګلو کې چکرې مکرې به لګو تاسو ته به ښایو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې نو دلته هم چای ته لږ زړه وشو نو یو پیاله چای به وڅښو ټایم د روټۍ دی خو بریاني هم لږه راغلې ده هغې نه به وخورو چای به وڅښو بیا به ځو مخکې ښه نو چای مې هم وڅښله او اوس واپس روان شو دې ځنګلو کې ځو په ښکته باندې تاسو هم د ځان سره بوزو ښکلي ښکلي ځایونه به ګورو ښه نو مونږ اوس د کالام نه واپس شو او واپس روان یو دلته سیند په غاړه باندې ودرېدو مونږ یې لږ شاټس په واخلو او لږه دمه به وکړو بیا به ځو مخکې نو راځئ تاسو ته راځئ ښیمه او بیا به ځو مخکې د کالام نه ښه پوره ښکته راغلو خو دلته موسم دومره زیات یخ دی لکه ښه پوره ساړه دي لکه دلته مو هغې په شانتي موسم نه دی هلته ډېر زیات ساړه دي خو لکه دلته موسم چې دی که نه نو برابر دی او باران هم ورېږي
خانو دې ټایم کې مونږ را رسیدلی یو بحرین بازار ته او دې موبایل کې مې چارج مکمل ختم شوی و او زما سره کیبل و نه ما نو راغستی نو بس اوس مې دلته دې له کیبل راغستو او مونږ ویې لږه دمه به وکړو نو نعیم دی په لدي هلته ګاډی ولاړلې هغې ګاډي کې دي او زه دې خوا راغلم بازار کې مې کیبل راغستو دا د رمیز پینس دی زه یې هغلته ښکته په بازار کې ولیدم او رالو اوسو هلکانو نه کوم ځای یې ها سیدو شریف ها السلام علیکم برابر یې خان اوس مونږ روان شو نور بدا چل دی کنه نور چې تیار به ډرایوینګ کوي او زه اوده کېږم خو تیاره دې جولې ته وګوره روغ مو ورسوه سلو زه په طریقه دا و دا برکه دا برکه خانو دې ټایم کې اوس مونږ رالو دې پارک نسوم دی سوات ونډر ورلډ پارک نوی پارک ته دلته سوات کې چې کوم دی هغې ته رالو رمیز وی چې خامخا ما هغې ته بوځئ نو اوس هغې ته رالو نیم ډېر زیات ستړی دی چې زه خو کوزېږم نه سمې مې نشته کاته ځان له کوز شئ او چکر ولګوئ واپس راوخیږئ ډېره زیاته سیلۍ لګي ډېره زیاته دوړه دومره نه سارېږو صرف دلته راځی ښه یو ما او بس بیا واپس راخیږم ښه نو رالو دې پارک ته رمیزه خوشحاله شوې بس تاوې پارک ته ځو راناستې خانو تقریبا مازدیګره ځانونه وشو او مونږ واپس روان شو پارک نه راووتو ځکه زر ایثار نه شو چې رمیز ډېر خلکو تنګه نو بس لږ غوندګې لاړو واپس رالو او بس اوس خپل کور ته روان شو نو په لاره به ګپ شپ لګو چېرته ځای ما زموږ سره یې حاجی نو اوس چې دی خپل کور ته را رسېدلی یم 8 بجې تقریبا چې سټوډیو ته رالو او راورسېدو اوس تقریبا 10 بجې دي زه بیا هلته لږ ایثار شوم اوس چې رالم تقریبا 10 بجې اوس کور ته راورسېدم نو خپل بلاګ ختموم ځکه چې ډېر زیات ستړی شوی یم یو خو دا دی که نه چې له کابل اوس مې منډه والې ده نو هغې هغه ستړی لا نه ده وتې رانه او بل دا خبره چې نن بس دغه چکر نو هم لږ ستړی شي سړی نو ډېر زیات ستړی شوی یم خپل بلاګ ختموم امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان